مدني فعالان د پکتیا پوهنتون په داخل کې د پیل شوي سړک پر کیفیت نیوکه کوي. دا په پکتیا پوهنتون کې منځنی سړک دی چې شاوخوا 3 میاشتې کېږي د جوړېدو چارې پیل شوي. یاد سړک ته 15 میلیونه افغانۍ ځانګړې شوي، خو د دغې پروژې پر کیفیت بیا د دې ولایت اوسیدونکي او مدني فعالان نیوکه لري او وایي تر دې دمه ترسره شوي کارونه غیر معیاري دي. دوی وایي د پوهنتون منځني سړک کارونه هغه ډول چې لازم دي پر مخ نه دي وړل شوي او په وینا یې چې په دغه سړک کې استعمالیدونکي سیمنټ او نور توکي د دې ظرفیت نه لري چې تر ډېرې مودې دوام وکړي. دوی د اړوند شرکت ترڅنګ د پوهنتون پر مسؤلینو هم پړه ور اچوي چې تر دې دمه د سړک له ترسره شویو کارونو پر وخت نظارت نه دی کړی. د پکتیا پوهنتون کې رغنیزې پروژې روانې دي او کار اوس هم روان دی. موږ له دې څخه وخت په وخت مدني ټولنې څارنه کوو د ریاست په همکاري باندې. یو پروژه چې د پکتیا پوهنتون په داخل کې د سړک پروژه ده، په دې کې ځینې ستونزې وي. په خپله د شرکت مسؤلینو او د پکتیا پوهنتون ادارې او انجینرانو هم دا ومنله چې ځینې ستونزې په دې کې موجودې دي. حتی باید ډېر په ډاډ سره ووایم چې پکتیا پوهنتون کې کوم منځني سړکونه روان دي ډېر بې کیفیته دي. ولې یو بې سواده سړی په دې پوهېږي چې دا کار بې کیفیته دی. ولې پکتیا پوهنتون کې نورې پروژې دي هغه هم بې کیفیته دي. ولې نو ولایت نظارت ترې کړی دی، نو وزارت نظارت ترې کړی دی. دغسې تعمیرونه جوړ شوي دي د پکتیا په پوهنتون کې چې د وکیل د پارلمان یو وکیل و، د هغوی په بدل کې ورئیس معامله وکړه د پارلمان وکیل سره بې کیفیته پروژه یې ترې قبوله کړله، خو مګر کوم هغې ونه کړه سره. بل لور ته بیا د پکتیا پوهنتون رهبرۍ هم د یاد سړک له چارو خوښه نه ده. وایي د سړک هغه سیمنټي دیوالونه او نورې برخې چې بې کیفیته جوړې شوي وي بیرته به پرې له سره ورغول شي. په ورته مهال د دغې پروژې لپاره د نظارت برخې انجینران د خپل مسؤلیت د ادا کولو خبره کوي او وایي پروژه کې شته ستونزې پر وخت له اړوندو ادارو سره شریکې کړي دي. د دې پروژې نه بیخي موږ راضي نه یو. یعنې موږ چې څومره دوی ته ویلي دي حتی دغه د بیس دغې چې د سړک دغه کمپکشن چې ضروري ده چې باید وي کې هغه بل ورځ ناست ورسره کړی و چې په هر قیمت دا باید اصلاح کړي. د خاورې چې اچولې دا باید کش کړي کته برخو ته سړک تر څو د 15 یا 10 سانتو په اندازه باندې مواد پاتې شي، موږ هغه صحیح کمپکشن واخلو. سیاد شرکت چې مخکې مې دونه وکوله هغې زموږ په هدایتو باندې عمل نه ده کړی او باقاعده ما د خپل مسؤلیت او مکلفیت له مخې نه د خپل ادارې له خوا نه رسما 2 ورقې مکتوب د 8 ورقو انځورونو سره د یادې پروژې هغه ما د پوهنتون محترم قدرمن ادارې ته د ولایت مقام ته راپور لګلی ده. یاد سړک د نسیم اعظمي شرکت له لوري جوړیږي، خو د کار په ساحه کې مسؤلین نه وو چې په دې اړه مو د هغوی نظر هم راخیستی وای. په پکتیا کې یوازې د پوهنتون همدا سړک نه ده چې خلک یې کارونه بې کیفیته بولي، بلکې دې ته ورته ډېر شمېر پروژې شته چې د پراخ فساد له امله بې کیفیته جوړیږي.